محترم نن سبا زمن او ساسو په معاشره کې یو شیز ډیر زیات عام شوی دی چې د نن سبا د معاشره اکثر ځوانان په هغه کې مبتلا دي. زبدا وایم محترمو چې اکثر واده کړي ځوانان هم په دې کې ډیر مبتلا دي. الله جل شانه دې موږ او تاسو د داسې ناکار عمل نه وساتي. هغه څه عمل له محترمو هغه ته ویل کېږي بوټي. وس که یو انسان درجه په حالت کې بوټي وهي دي ته مزنی او استمناء بالید دا شان هند پریکټس ورته هم وایي. وس که درجه په حالت کې یو کس داسې چل وکي او د دې کس انزال وشي نو په دې سره د دې روزه ماته شوله. د دې به صرف او صرف قضا راوړي. په داسې انسان باندې کفاره نشته دی. خو د رمضان د احترام په وجه به داسې انسان تر ماښامه پورې خوراک او څښاک نه کوي او که انزال نه وي شوی نو بیا یې روژه نه ده ماته شوې. البته محترمو داسې په لاس باندې انزال کول دا حرام دی او په احادیث مبارکو کې په داسې کس باندې لعنت ویل شوی دی. نو د داسې عمل نه ځان ساتل دا انتهایی ضروري دي. بل ډاکټران او حکیمانو هم د دې ډېر زیات نقصان بیان کړي دي. نو بیا موږ له پکار دي چې د دې نه ځان وساتو او بیا خاص کر پر رمضان مبارک کې دا ډېر زیات ناکاره عمل دی چې په رمضان کې هر عمل دوچند زیاتیږي دغه شان ګناه هم دوچند سوا کېږي.